مهم خبر افغانستان کې طبیعي پیښې او درنه تلفات. طالبان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هم کړی د نوزي مهم خبر ته پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی دی چې د بدخشان د ولسوالیو نښلېدونکې لارې د زیاتې واورې د ورښت او توپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. داسې ښکاري چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د کرنیزو ځمکو ترڅنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه یې چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.